له ژوند څخه خوند واخلئ. د دکتور محمد عبدالرحمن العریفي هغه کتاب چې کولی شي تاسې ته د کامیابۍ لارې در وښیي. نو تر پایه له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. له ګټې څخه بې برخې خلک څوک دي؟ ښه مې یاد دی چې یوه ورځ چا زما ګرځنده تلیفون ته پیغام راولېږه او ډېر په لنډو یې وپوښتلم چې مولوي صاحب د ځان وژنې شرعي حکم څه دی؟ ما ورسره په ګرځنده تلیفون اړیکه ونیوله. له مخامخ لور نه د یو تان زلمي غږ راغی چې له غږه یې برېښېده چې د ځوانۍ په درشلې لومړی پل ایښی دی. ما ورته وویل وبخه ستا پر پوښتنه مې سر خلاص نه شو، که یې بیا ووایې. هغه له ناهیلۍ نه په ډکه لهجه وویل مولوي صاحب دا خو ډېر روښانه او ساده پوښتنه ده چې د ځان وژنې شرعي حکم څه دی؟ ما غوښتل پوښتونکي ته داسې ځواب ورکړم چې د هغه په خوا او خاطر کې نه وي. نو په خندا مې ورته وویل چې ځان وژنه مستحب ده. پوښتونکی حیران شو او په تیزه لهجه یې وویل دا څه وایې؟ ما وپوښتل چې په دې لار کې له تا سره څه مرسته کولی شم او ته د ځان وژنې لپاره کومه طریقه کارول غواړې؟ زلمی غلی پاتې شو. ما یې له چوپتیا نه په ګټنې سره بیا وپوښت چې ښه ده خو دا راته ووایه چې ته ولې ځان وژنې؟ هغه وویل ځان ځکه وژنم چې ما ته څوک کار نه راکوي، خلک مې نه خوښوي او په حقیقت کې زه یو ناکام انسان یم. بیا یې راته خپل ټوله کیسه وکړه. هغه په ځان کې د غوره بدلون او له خپلو وړتیاو نه په ګټنه کې پاتې راغلی و. په حقیقت کې خو له دې ستونزې سره ډېر خلک لاس او ګرېوان دي. هو خو پوښتنه دا ده چې انسان خپل ځان ولې دومره سپک وګڼي؟ هغه ولې د غره پر څوکو ولاړو خلکو ته ځیر وي؟ د هغوی په څېر خپله ولې د غره تر څوکو نشي رسېدلی؟ یا لږ تر لږه د خلکو په لیدو د غونډۍ پر لور خو د یو څو ګامونه واخلي. یو شاعر څومره ښه وایي ژباړه څوک چې پر پیچونو له خطو ویریږي هغوی تل په سختیو کې ژوند کوي. هغه بېوزله انسان چې د خپلو ناوړه عادتونو پر وړاندې سرکوش شوی وي پر خپلو وړتیاوو یې قناعت کړی ناست وي او وایي چې څه وکړم دا زما د مزاج یوه برخه ده. الله جل جلاله به زه همداسې پیدا کړی یم، له دې سره روږدی شوی یم. زه خپل تګلوری نشم بدلولی. خلک زما له دې خوی سره اشنا شوي دي. او که ته وایې چې زه د هم د خالد په څېر شم، د احمد په څېر خوښ وګرځم او یا د جواد په څېر د خلکو د سترګو تور شم نو دا ناشونې ده او داسې نور. یوه ورځ په یو غونډه کې ناست وم چې زیاتره ګډونوالې ولسي خلک د عادي وړتیاوو څښتنان ول. په دوی کې زما تر څنګ یو بوډا ناست و او له شاوخوا کسانو سره په اکاړه بوخت و. د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه یې ځانګړنه یوازې د عمر ډېرښت و. له دې پرته یې نور څه ځانګړنه نه لرله. ما په دغه غونډه کې لنډه وینا وکړه او د خبرو په لړ کې مې د ابن باز د فتوا یاده وکړه. کله چې ما خپله وینا پای ته ورسوله نو بوډا په ویاړمنه لهجه وویل چې زه او ابن باز هم ټولګیوال وو. له نن څخه 40 کاله وړاندې به موږ دواړه په یو جومات کې له شیخ محمد بن ابراهیم نه زده کړه کوله. ما په ډېرې حیرانۍ ور وکتل. هغه د دې خبرې په کولو له خوښۍ په جامو کې نه ځایېده او هغه پر دې خبره دومره خوښي ښکاره کوله چې د هم په یو وخت کې له یو بریالي انسان سره ناسته ولاړه درلوده. سرل دی چې ما په زړه کې هغه ګوماوه چې ای بېوزله انسانه ته ولې د ابن باز په څېر ویاړلی او بریالی نه شوې؟ سرل دی چې تا هم لاره پېژندله نو ولې دې خپل مزل ونه غځاوه؟ دا ولې چې که ابن باز په حق ورسېږي مړ شي نو تر یوې زمانې پورې به یې پر بېلتانه اوښکې تویونکي تر سترګو کېږي او که ته مړ شي نو هېڅوک به هم در باندې د ژاړ نه وي او که څوک یو څو اوښکې توی هم کړي نو هغه به هم د دود له مخې وي. په موږ کې هر څوک کله ناکله دا خبره خامخا کوي چې زه هغه پلانی لوی سړی پېژنم، یا یې ټولګیوال وم او یا به مې له پلاني سره په غونډو او بنډارونو کې ناسته ولاړه لرله. خو پر دې خبره ویاړ نه دی پکار، بلکې د ویاړ خبره خو دا ده چې دا باید هم د هغوی په څېر بریالی او ویاړلی شي. په موږ کې هر څوک باید زړور او سر له ننه دا هوډ وکړي چې خپلې هغه وړتیا چې په کارولو یې ډاډمن کېږو په خپل ورځني ژوند کې به ترې ګټه پورته کوو او د یو بریالي انسان کېدو هڅه به کوو. د دې لپاره اړینه ده چې پر تندي د ګونځو پر ځای خوښي وشیندو، له ناخوښۍ او مړاویتوب سره همیشه خدای پاماني وکړو او پر شونډو همیشه د مسکا څادر وغوړوو. بخیلي پرېږدو، خپل زړه پراخه کړو، خپله غوسه راکابو کړو، بلکې پر صبر او زغم یې واړو او د ستونزو په تپو تیارو کې هم د خوښۍ وړانګې پلټل پیل کړو. خپل ځانونه د ایمان، باور او ډاډ په وسیله سمبال کړو.
په خپل ژوند کې زړه راښکون ولرو او خوند ترې واخلو. دا چې ژوند ډېر لږ دی نو په بې ځایه غمونو او په بې ګټو اندېښنو یې خراب نه کړو. پاتې شو دا پوښتنه چې دا کار څنګه شونه دی. نو له موږ سره اوسئ، انشاءالله ډېر ژر به تر منزله ورسئ.